د اکبر باچا او د بونیر د خلکو په منځ کې چې کم جنگ شوی نو هغه په دیزې شوی دیز ته د سر ملنګ نوم چې دی هغه اخیستلی کېږي. په دنیا کې مونږه پښتون قوم بدنام شو. او جی هل څوک راته چې ګیرم وي نو څوک راته دهشتګرد وي، څوک راته وینه داسې دي، څوک راته غل وي. زما خو خپلو پښتنو ته یو دا دغه دی چې د الله د رضا دپاره خپل زوړ شی را پیدا کړئ. مونږ خو چې چېرته مخامخ شوي یو نو غزا هم کړې ده، غازي پاتې شوي یو یا شهید شوي یو پښتون قوم د خالد بابا نه راوالي خالد بن ولید نه. او جی تر نننۍ ورځې پورې راځه. السلام علیکم، ستړي مشئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دا وخت موجود یم په مردان ضلع کې او په ملندرۍ کس کلي کې او دلته کې مونږ راغلي یو د ایوب خان اجرې ته، کوم چې د دیزي یو درون خوږ مشر دی او دلته کې انشاءالله هغوی سره به مونږ هم ملاقات کوو. خو د دې اجرې نه چې کومه نظاره ښکارېدله نو زړه مې وغوښتل ما چې د خپلو کتونکو سره هم شیر کړم او تاسو ته په دې ویډیو کې چې دی وړاندې کېږدم. نو بالکل اجي صاحب چې دی ستاسو د وړاندې دی. السلام علیکم اجي صاحب. اجي صاحب تاسو ښه صحت مو ښه دی؟ اجي صاحب د ټول نه پهله زموږ تاسو ته خواست دا دی چې تاسو خپل تعارف چې دی د کتونکو ته وړاندې کړئ. زما نوم ایوب خان دی، زه د دې سوري ملندرۍ اوسېدونکی یم. زما پلار هم د دې یونین کونسل 2 پیرې چیرمین پاتې شوی سن 65 ایوب خان وخت او زه هم 2 پیرې ناظم 2001 2005 کې پاتې شوی یم. زما د دې ضلع مردان سره تعلق دی. دا دلته چې کوم خاندانونه اوسېږي دا ټول د بونیر دي. صحیح. دا د بونیر داسې دي چې په سن 31 کې دا پانیډال کوله شوی دی. والي صاحب پلار بادشاه صاحب دا طرفو په هغې زمانه کې انګریز ته پرېښی دی او اوبه یې پوله کړي چې اوبه کم کارګر دي نو هغه یې پوله کړي دي. مونږ په ضلع مردان کې راغلي یو. زمونږ خاندان په ضلع بونیر کې دی چې هغه زمونږ یې کلي ته ریګا وایي. په هغې کې مونږ دلته سیاست کوو، زما هغه نور وروڼه د تره زامن هلته سیاست کوي. صحیح. په هغې کې هم ناظمان پاتې شوي دي. یو پکې شیر اکبر ایمینې پاتې شوی دی چې هغه 3 پیرې ایمینې، یو پیرې ایم پي اې پاتې شوی. پلار هم د پیپل پارټۍ نه نادر خان دادا هغه هم ایم پي اې و. صحیح. او بیا زمونږ بل د تره زوی دی چې کیسر ولي خان نوم یې دی په کیس خان هغه هم هلته کې ایم پي اې پاتې شوی دی حیدر خان حکومت. صحیح. مونږه دا خاندان دا جایداد دی زمونږه. صحیح. هلته او دلته دا زمونږ شریک جایداد دی او مونږ دلته اوسو او هغې هلته اوسي. اجي صاحب د آمدن ذریعه مو څه ده؟ د آمدن ذریعه هم په دې ملک کې اوس باغونه دي. صحیح. چې په دې ټوله دنیا کې مشهوره مالټه د ملندرۍ او د بیروج ده. پوخا د پلی وه خو پلی لږ ځای هغه لږ په جریباتو دا خو په سوونو په زرګونو جریبه ده. دا باغونه پکې ډېر ښه دي. پوخا چې کله دلته کې د غنم به کېدو د غنم ډوډۍ به کې خلکو پخولې نو د دې ځای غنم مشهور و. په رستم کې یا په بله منډۍ کې مردان کې به 50 روپۍ ګران خرڅېده. د دې اپیم هم مشهور و. زمونږ په یاداشت په سنه 78 79 کې اپیم ختم شوي دي، حکومت ختم دی. یعنې زمونږ چې نور اپیم به په 100 روپۍ سیر خرڅېده زمونږ به په 1100 روپۍ. د دې ځای چې کوم اناج قسم شی دی او جی شړشم بالکل هغه د نورو نه مشهور دی. دلته کې یو ساګ کېږي چې مونږ ورته تیندوړی وایو. تیندوړی ناشناش قسم ساګ دی. بالکل. نو هغه مشهور دی. مالټه د دې ځای مشهوره ده. د دې ځای سبزي ټماټر هم بې موسمه کېږي، بینډۍ او دا چې دي نو دا هم د نور ملک نه ښې او خواږه مشهور دي. او دا ملک فصل هم د نورو علاقو نه ډېر ښه فصل کوي. بالکل. ډېر ښکلی کوي او اوس خو پکې مشهور فصل توری ده. آدم یې په جوارو کې کري. توری. صحیح. سبزی کې توری ورته وایي. هغه ده هغه دې مردان ته او پېښور ته او د دې ځای نه او سوات ته د شپې د دې 2 کلو نه 6 اوته 10 ډاټسنې او ټریکټرې وځي. دا زمونږ د آمدن ذریعه ده. صحیح. دویمه خبره دا ده چې دلته کې څاروي خلک ډېر ساتي. صحیح. چې په هغې کې مشهوره خبره دا ده چې زمونږ دا ملندرۍ چې ده د دې په څاروي کې یو پوختی سی وایي
یو پختۍ سیوی. یو پختۍ سیوی دا یو شعر دی چې هغه اوس وفات شوی دی، چشتي شمس الرحمن نومې دی. ښه جي. نو هغه په خپلو شعرونو کې دا ویلي دی چې دلته کې ځوانان چې دین چاک دي او په څاروي کې یوه پختۍ سیوه ده، د ډېرې ښه ګیا د ښه سر او د خر خوراک د وجې. خوراک د وجې. ښه حاجي صاحب خلکو ته خونګه ووي چې حاجي صاحب سره خلک ډېره زیاته مینه لري، په هغې یو وجه ورته مونږ بیان کړله، خو خلک به ډېر زیات خوښه کړي که تاسو د خپلې خولې نه ووایي چې دا خلک تاسو سره ولې دومره مینه او محبت ساتي. زمونږ په دې علاقه کې رواجونه دي. ښه جي. رواج داسې دی چې د وجرو رواج و. ته د وجرې نه بلکل. نو پخوا به خلکو د پښتنو دا شوق و چې وجره مې دې ښه چلېږي. نو د خدای پاک احسان دی لکه مونږ ډېر په شاړه کې یو، الله پاک دلته مېلمه ډېر زیات راوړي. بلکل. دویمه خبره دا ده د دې علاقې د هغه مناسب زما پلار د دې علاقې جرګمارو د خلکو منځونو له جنګونو له په ډډو ډزو کې ورغلی. والد صاحب نوم هم ورته تاسو شیرزاده خان. ښه جي. چیرمین. صحیح. زه هم په خپل مناسب د الله پاک نه مې دا غوښته چې د پلار هغه دغه په ما کېږي، نو زه هم د خلکو منځونو له جرګو له او دې له ډېر زیات ځم او په اخلاص سره ځم. صحیح. په هغې کې د لالچ خبره نه او زمونږ په دې ملک دا ځای دا چې دی دا پخوا ډېر لږ خلک اوس پکې بانډې باندې شي، اوس پکې خلک ډېر شو. بلکل. لکه دا دوه کلي پیتا او ملندری سوري ملندری دا جي مشهور په دې بعضې شیزونو لکه تا دلته د امن مسله ډېره وه. صحیح. غل شکمار چې را پاسېدلی دی نو زمونږ د کلو خلک پسې وتی دی او هغه شکمار غلې اله یې پرېښی چې یا جوبل کړی یا پولیس ته یې ورسره ونیولی دی. صحیح. نو په دې علاقه اوس هم دا سړک تللی دی. حیدر خان د خدای پاک ژوندی لري او الله پاک دی د هغه په عمر کې ډېر برکت واچي. دا په خوړ لار وه نو دا هغه 54 کروڑ روپۍ لګولي، خو د چا په خولې نه یې لګولي، د ایم پی ای ایم این ای یا د یو وزیر یا د بل چا په خولې نه یې لګولي. مونږ سوال کړی دی، مونږ له سات په سات پیسې دا د دې ځای نه دا روډ راغستی دی د شیرین خان باباچه وه او په دغې ورړولې په سر بابا هغه د ډګر اسپتال خواته ایستې دا 54 کروڑ روپۍ حیدر خان لګولي. د علاقې په ترقۍ کې د هغه ډېر زیات لاس دی. صحیح. بل زمونږ د دې علاقې مشهور شیرونه دي. نو په دې علاقه کې نه چې بلکې په پاکستان کې یو شی رخ شوی دی هغې ته PGR وي، پرایویټ ګیم ریزرو. صحیح. نو دا یو طریقه وه. یو سړي ما ته ښوولې وه چې اوس دا بورډونه به ته په تصویر کې راولې. بلکل. نو دا بورډونه هغه ما له لس جوړ کړه او د برلن د ښار نه جرمني او چشنامه یې وه، هغه ما له یو کتابونه راوړه وغیره. دا چا راوړل درله؟ چشنامه وه جرمني وه او د برلن د ښار نه یې راوړه او ما ته هغه طریقه کار وښو. ما د دې علاقې اګریمنټ وکړو د وایلډ لایف سره د ښکار. صحیح. په هغې وخت کې د ډېر زیات زورور ښکلی مشر و چیف کنزرویټر ملک ممتاز. صحیح. هغه زما سره اګریمنټ وکړو، دا د 88 وخت او د اګریمنټ نه وروسته زمونږ په هغې اګریمنټ چې مونږ وچلېږو نو دا ځای مشهور شو او په دې ځای د مردان کې کوی برمون مشهور شو. صحیح. بیسک یو ځای دی هغه مشهور شو. بیا د دې نه په پاکستان کې 244 PGR رخ شوي دي په ټول پاکستان کې. 52 زمونږ په صوبه کې دي. صحیح. چې څه کالم په هغې یو کې په چترال کې ښکار شوی دی یو PGR دی چې هغه په کروڑونو روپۍ په کروڑونو روپۍ په هغې PGR ته فنډ جمع کړی دی. بارملکي خلک راځي یو ګورال او یو دغه په کروڑونو روپو ولي دا علاقې د هغې ښکار کوي او د هغې علاقې کسانو سره ملګري کېږي او دا ورته په ګوته ښیي چې دا نر دی او زوړ دی نوی هم نه. نو هغه به هغې په ډز ولي که هغه ډزو باندې وي شوخه که وویني چې د هغې ښکار وشو. نو دا PGR مونږ پکې تر هایکورټه پورې عدالت ته تللي یو زمونږ مخالف. خلکو وی چې دا ختم شي هغې عدالت هایکورټ پکې ما ته دا فیصله راکړه چې دا د دې شي باني دی دی به تا حیات د دې اګریمنټ
قابل یو دا به ورسره صحیح دا په صحیح دې علاقه مشهور ځای دی چې په هر ځای کې تپوس وکړي او جی نو د ملندرۍ شکارګاه دی د 15 نومبر نه شروع کېږي صحیح تر 1 فروری پورې د دې پرمټ یې اخیستی شي مونږ یې یونیورسټي ورکړو ښه جي او په دې کې ډېر لوی خلک دی چې بالکل مونږ له کارونه کوي دلته زمونږ وړه ډسپنسري ده او جی دا راته یو ډاکټر صاحب مقرر کړی و چې هغه د مردان دی ښه ډاکټر رشد نوم یې دی بیا ډي جي هید صحیح ریټایر شو خو پای وخت کې زمونږ اے ډي ایچ او نو په هغې باندې زمونږ د دې علاقې ښه کار روانو روشتم ته لکه په کټ باندې سړی به هسپتال ته وړنو دې کې به او دې کې به دوايانې مونږ ته مفت صحیح ملاوي صحیح داسې خلک دلته ښکار له راځي بالکل او زمونږ د خلکو په هلته په لکه صادق شاه ډاکټر صاحب دلته راځي یو ښکاري دی او د جی زمانې بالکل هغه 10 کسان د ورځې ګوري ښه او میاشت پس په دې نمبر راځي صحیح زما سره دا واده کړې وه زه یو خط ورکوم او جی د ورځې په دې لسو کې یو لسم کس زما ګوري ښه جي او لکه بیا تکلیف هغه ته نه چې بیا راشه او میاشت پس راشه نو صحیح داسې آمدني زمونږ د دې ښکار نه دی محکمې نه ده د علاقې د علاقې صحیح دا ملندری پی جي آر دی بیا دغه شان په کوی کې کوی پرمول پی جي آر دی بیا په دغه کې دی بابوزو کې دی داسې زمونږ د ښکار دغه دی او په دې کې زمونږ ذاتي زما او جی ډېر عزت او قدر کوي خلک صحیح چې څومره وایلډ لایف والے دي صحیح نو هغه ډېر زیات ماته په عزت ګوري زما افسران یې زما ډېر قدر کوي دلته یې راته پنجره راکړې وه په یو وخت کې هغه 87 لاک روپۍ وې ښه جي هغه د 10 کالو وه ما 14 کاله وچلوله بریډینګ صحیح. سنټر صحیح صحیح نو صحیح داسې شیزونه په دې علاقه کې مشهور دي صحیح میلمستیا مشهوره ده د دې علاقې صحیح او صحیح خوا که ته د یو سړي دشمن خواله لاړ شي او ته دې تپوس وکړي نو هغه به د دلته چیر وړی وکړي او بیا به د هغې سړي نه را روان کړي وي دغه کور دی ورشه ته بالکل بالکل نو بالکل اجي صاحب چې دی تاسو ته ووي چې ډېر زیاتې ستړي دي ډېر زیاتې منډې د دې علاقې د ترقۍ دپاره والي دي نو د هغې وجې چې دی د خلکو په وړونو کې خپل ځای جوړ کړی دی حاجي صاحب بل مې درته دا ریکویسټ دی چې دا مونږ ته په دې باندې رڼا واچوئ چې سیاست سره م شوق کله پیدا شو دې کې م قدم کله کېښودلو سیاست سره خو نه ما پلار کړی ښه جي نو ما پلار د صدرۍ په وخت کې دا چیرمین شوی صحیح په هغې وخت کې د چیرمینانو یونین کونسل یې راکړی وي په هغې کې زما یو الفاظ د هغې بورډ یاد دی هغه پلار هغه یونین کونسل ما تازه کړو صحیح. بازار یونین کونسل دی ښه جي. په هغې باندې څه لیکلي چې غلام جیلاني یا ګیلاني داسې یو سړي دا د بلدیاتو دا سیسټم کې دا ځایونه هغه راکړي یونین کونسل ښه جي نو په دې کې ما ته اوس هم زما د پلار لیک یاد دی ښه جي چې دې بازار کلي کې یو ډنډ و په هغې فیصله شوې د هغه د هندو په نوم 88 ډنډو ته وایي نو هغه کاغذونه ما کاته چې کله په 2001 کې زه ناظم شوم په 2001 کې ما چې وکاته نو د پلار هغه کاغذونه مې راواغسته او هغه فیصله مې د 88 ډنډ هغه راواغسته په هغې وخت کې به ډي سي د دې نه دا فیصلې وغوښتې دا بلدیات په وخت کې د سروي په وخت کې ډېر محکم و بیا کله چې په 2001 کې مونږ رالو زمونږ خو دغه شوه کو نو مونږ ناظمان شو نو په دې یونین کونسل کې 10 پولنګ سټیشن وي مونږ 2 کسان په مقابله ودرېدو زمونږ 2 کسان مقابله چې وشوه نو ما 3,500 ووټ سره د پاسه واغست 10 پولنګ سټیشن وي 10 په 10 ما وګټلې ښه جي ماشاءالله مونږ د غم خاده او د تګ راتګ د یو بل سره په دې علاقه کې د روزګار خلکو ځکه ما له ووټ راکړه بله پیره په 2005 کې بیا چې زه ودرېدم نو بیا شپږ جوړې ودرېدې نایب ناظم و ناظم ښه جي په هغې کې بیا لکه چا 300 ووټ واغست چا 400 واغست چا 600 واغست هغه تقسیم شو په هغې کې بیا ما 1300 ووټ واغست دوباره مې وګټله صحیح. نایب ناظم را سره مو ګټله ما مو ګټله مونږ دغه شان اوس میر ته هم زه ولاړم ښه جي میر الیکشن دلته پیپل پارټي کمه ده نشته صحیح. نش برابر ده خو خلکو ماله څه د پاسه 13,000 ووټ راکړو دویم نمبر زه رالم په لږو ووټونو څه په 300 په 100 په هغې کې د حکومتي خپلې خبرې هم وي بالکل نو دا هم خلکو ماله عزت راکړو ښه جي زه د پیپل پارټۍ نه په تېره شوې پیره هم دغه شي نه ولاړو په بله پیره هم هغه شي باندې ما ووټ کړی دی صحیح زه صحیح یمه ذاتي د پیپل پارټۍ حیثیت نه ښه جي او زمونږ مشران چې دي هلته په ګونیر کې څه د نیشنل لري صحیح او څه
اوس په پی ټی آی کې مونږ د تر دا لکه دوه پیرې ایمینه شوی وه. صحیح ماشاءالله ماشاءالله. مونږ یو سیاسي کوري او دا د چې د خدای پاک د احسان دی چې زاړه روایت دلته ژوندي دي. او جی جرګه شته، بالکل اجره شته، ناسته شته، مېلمستیا شته، د مېلمنو راتله شته او د مېلمنو عزت شته. صحیح الله پاک مونږ د یو دغه په دې علاقه کې راکړی ماشاءالله او جی. د علاقې کو ډېر غریب سړی دی نو هغه هم په مېلمه ډېر زیات مین دی او د پښتنو په قانون کې مین دی. بالکل ډېر جی. عزت ورکوي خلکو له. دلته کې داسې بې عزته خلک نشته، شکمار نشته، ایسمار نشته، اجرتیان نشته. د امن علاقه ده. دا زمونږ وجه دا ګیټ ته وګوره، ګیټ کې شته. بالکل جی. دا د امن علاقه ده. بالکل. حالانکې ټیک ته زمونږ به هم دښمنۍ ترفګنۍ شته د زمانې نه، خو داسې نشته چې غل راشي او یا څوک خطا سړی راشي. صحیح. علاقه بس خدای پاک. او بله خبره دا ده چې په دې ډېر ښه ولیان پراته دي. په دې ښه جي. هغه خلک سیل نه دي زمونږ په بونډای د ګونیر سره. صحیح. سر بابا پروت دی، دا ډېر ښه ولي زمونږ مشران لیدلی دی. صحیح. د هغې نه مخکې دلته بله بره یو بل بابا دی چې هغه په مولا غازي بابا مشهور دی ښه جي. چې د غذاګانې کړي دي. ښه جي. نو په دې ځای د ولیو ډېر زیات قبرونه دي برکات دي او دا. برکات یې زمونږ خلک هغه شان د هغې بې قدري نه کوي، ښه په عزت او برکتو ته ګوري. صحیح صحیح. نو انشاءالله چې مونږ وایو چې راتلونکي ژوند کې زمونږ د علاقه به د بې عزته نه وي. صحیح بې صحیح عزته صحیح. خلک یې په دې ښه خلک تېر شوي. اوس خو پکې ذاتي جو د علم مدرسې به زه وایم چې په دې دوو کلو کې به شپږ وي د زنانو او ماشاءالله. د نارینهو. ماشاءالله. زمونږ دلته کې دا حافظ صاحب زمونږ سره دی 33 سال یې وشو. ښه جي. زمونږ مدرسه د حفظ جاري ده، شاګردان پکې مفتیان شو. ښه جي. حاجي صاحب بل مې درته دا خواست دی چې خپل تعلیمي حوالې باندې هم لږ رڼا واچوئ. ما په سن 78 کې د ډګر کالج نه ښه جي. FSC کړې وه صحیح. او BA مې بیا په سن 1982 کې کړې وه. ښه جي. هغه هم د ډګر کالج نه. ښه جي. ځکه دغه زمونږ د علاقې کالج دی صحیح. او زمونږ پکې لکه مونږ خلک په ګونیر حساب وي چې دا ګونیریان دي. ښه جي. نو په دې وجه هلته کې زمونږ کشرانو مونږ تعلیم کوو. اوس صحیح. زمونږ په کشرانو کې داسې هم شته زما نه مشر دی، ښه جي. زما ماما کېږي، اوس ریټایر شو. جاوید اقبال ډاکټر و، هغه ډاکټر دی، د ماشومانو سپیشلیسټ دی. بل ورور یې د اورنګزیب نوم یې دی، هغه د هډوکو ډاکټر دی، د روس نه یې کړې ده. بیا دلته زما وراره دی، هغه الکتریکل انجینیر دی. صحیح او ماشاءالله. داسې لکه اوس تعلیم یافته خلک پکې ډېر زیات دی. صحیح. هلته مې په ګونیر کې یو وراره دی، د تره د زوی زوی مې دی، سردار نوم یې دی، هغه ډاکټر دی. بل د ماما مې کېږي، د مور د تره زوی مې دی، ښه جي. واجد نوم یې دی، هغه ډاکټر دی. ماشاءالله. اوس خاندان چې ټول دی نو تعلیم یافته دی. ښه جي. د نن نه 40 کاله مخکې تعلیم یافته خلک صحیح صحیح ټول تعلیم یافته. صحیح. حاجي صاحب بل اورېدو کې زه اورم وایي ستاسو د مالټو ډېر غټ غټ باغونه دي او ډېر زیات مشهور دي. بالکل مشهور، ښه جي. بالکل مشهور دی او داسې کاري چې د دې مالټې دانه او جي. دلته بیا نه خرڅېږي. ښه جي. زمونږ باغوالی څه بار لیږي او د پېښور نه یړئ او دلته چې کوم مالټه په سړک په غاړه پرته او خرڅېږي صحیح. نو دا یا د کاکا صاحب وي یا د بونیر وي، ښه جي. په نوم د ملندری خرڅېږي. ښه جي. دا ګاډی او ګاډو والا نه دي، او جي. دي بیا د هغې ځای نه راوړي دلته یې خرڅوي. صحیح. دا خو زمونږ نه غټ باغواله والي او هغه ډېره سنبالي او ډېر په غور یې لیږي، بار ته هم لیږي او دغه ته هم لیږي ښه جي. او ډېر ښه قیمتونه هم کوي. دې کې خاص خبره داسې څه ده په دې کې خاص خبره دا ده چې دا یې یا دا کاڼي دي یا د مونږ د دې پټونه ګټې غونډې کړي، پلیټونه هم کړي. دا چې دا کاڼي ځای دی یا ده کوم ځای کې چې کاڼي او شګه یي نو د هغې هر یو میوه انتهایي خوږی د بلې نه بدلي. صحیح ده جي. صحیح. او چې په کوم ځای نیر ورګړی دی د صحیح. نیر اوبه نو هغې کې د الله راځي نو هغه مالټه کامیاب هم وي، زر زړه شي. صحیح. او خوند یې هم ترې وي. صحیح صحیح صحیح. حاجي صاحب مخکینی مشران که مونږ وګورو که نه دا خیر لږ هټ کر سوال دی خو ضروري ګڼم که نه چې هغوی به مطلب اجرو کې ناسته پاسته کول او اجره جومات به پېژندو نو هغوی ته چې دی طور طریقې روایات چې دی هغوی برقرار ساتلي وو یا ژوندي ساتلي وو. نن سبا ځوانان که مونږ وګورو نو دی چې دی اجره جومات کې ناسته پاسته نه کوي نو څه داسې نقصان دی ته تر مخه دی چې هغه دی مونی او مطلب د هغې تاوان چې دی ته رسي. زمونږ اوس هم دلته کشران دي
صحیح لکه دا را روان دي ښه جي داسې نور کشران دي صحیح دنیا زمونږ کشران دي په دې وجه کې کېږي ښه جي زمونږ په خپل کور کې هم 15 هلکان زنې دي ماشاءالله په دې وجه کې هر سړی کېني باقاعده د هر سړي خپل یار اشنا شته باقاعده چې کوم سړی راځي نو څوک پاسي نو هغه شربت راوړي صحیح دې ځای د دې مالټې شربت هم مشهور دی ښه جي دا مونږ کوم مېلمنه ښه جي انتهایی مشهور شربت دی زمونږ لوی لوی افسران یاران دي ښه جي هغه تپوس کوي چې د مالټې هغه شربت لګېدلی که نه دی لګېدلی حاجي صاحب خبره مو کټ کومه بخښنه غواړم که څوک راتلل غواړي تاسو دا خبره وکړه ډېره د خوند خبره ده که نه خوله کې اوبه راشي نو کوم ځای ته ځان راورسوي که دا شربت څکل غواړي دا چېرته زمونږ ډېره ده ښه جي او دې ته زمونږ یاران دوستان ټول راځي او په دې کې مونږ 2 قسمه شربت کوو چې دا بل څوک نشي کولی صحیح مونږ ورته طریقه زده کړې په پیو کې د دې نه مونږ جوس اچوو لږ صحیح چې بل څوک یې پکې اچوي نو هغه پی ورانېږي ښه جي هغه شربت نه کېږي ښه مونږ چې پکې اچوو نو مونږ یې په کچ اچوو نو هغه ډېر ښکلې ذایقه وي ماشاءالله. او انشاءالله زما دوستان به دا شی اوري ښه جي نو ته به پته لګي چې دا څنګه چل دی او بیا به پیاګي دا هم ورکوي صحیح صحیح خپله رایې به پرې ورکوي که لوی نه لوی خلک شته دی صحیح او زمونږ نه تپوس هم کوي صحیح یاره موسم دی او که نه دی بل صحیح دا داسې یو باري ښکلې میوه ده او جي چې په دې مالټه کې وړوکې هم وخوري او جي په دې مالټې خپل اصول دي صحیح چې باغواله باغ شو کوي صحیح. په لارې 100 کسان دي او جي. دا به دې به هسې مالټې خوري صحیح خو دې به یو کار کوي دې به پوسټه کې باغواله ته په ډاګه نه ورځي ښه دې جي به په کریټ کې پوسټه کې ورځي چې هغه بیا د مین نه لړ کوي ښه جي دې ښه، باغواله ښه، ښه. خفه کېږي نور دا باغواله چې هر څومره ته خوري او صحیح. باغ شو کېږي دا به مفت خوري ښه جي دا ښه مېلمستیا ده ښه ستا. ښه او موږ ماشاءالله په خپله ځان نه ډالۍ مقرر کړي نو چې زمونږ یاران اشنان راځي نو مونږ هغه ډالۍ نه 2 ګوته 2 کریټه 1 کریټه دا ذاتي ډالۍ ماشاءالله. دا مونږ هغې له ورکو او هغې یې وړي او دا شربت خو اوس یې موسم دی صحیح ماشاءالله ماشاءالله حاجي صاحب خبرې طرف ته واپس راځو چې ځوانان زلمو کم داسې نقصان مونلی چې حجره جومات کې نه کیني نقصان خو دا دی چې دا موبایل راوتی دی او جي او دې موبایل ته ځوانان ناشوي دي او جي نو دې دا موبایل ځوانې بلو خبرو ته نه دی سم کړی ښه جي بس خو دا د ده مشغولتیا ده صحیح او په دې مشغولتیا باندې او جي دې نه دی سم صحیح خبرو ته نه دی سم صحیح مونږ خو دلته د خپلو سره زور زیاتې وکړو او جي ورشه لوښی راوړه او حجرې ته راشه او جي لکه لږې واړو راواړو صحیح د نور خلک خو مشران دي هغه هم د دې شي نه نه دي وزګار صحیح دا د صحیح دې دپاره نه و او جي چې دنیایي روزګار به نه کوي او دنیایي روزګار هم خلک نه کوي بالکل خپل غوا سکی ګټې هم نه کوي بس دې ته ناست دی صحیح 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 لکه پلار به پخوا ماشوم ته وي چې ورشه ما د پټي ته ډوډۍ راوړه او جي ورشه ما سره په پټي کې کار وکړه غوا ته ګیا واچوه میخې ته ګیا واچوه صحیح نه دا ماشوم اوس دغه نه کوي ښه ښه او په دې خبره خوا ډوکو ونه دی چې حجره څه شی دی او جومات څه شی دی صحیح صحیح د خپل روایت او کلتور نه دی خبر زموږ خو ډېر ښه روایاتو د پښتنو او د پښتنو داسې وو چې کم پښتون بچی اوبه ډوډۍ نه ورکول هغه ته به په الفاظو کې دویز وي ښه جي چې چا به ښه ورکول او جي نو هغه به نر سړی و بالکل اوس زمونږ کشران چې دي نو دغې ته نه دي تیار حالانکه خو الله پاک ډېر لوی آمدنونه خلکو ته ور سټارټ کړه او د رزق پراخي راغله او جي بېسیاره هر ځای رزق ډېر دی صحیح که نه پخوا به د غنمو جوارو بیجو صحیح. خلک به ګرځېده چې غنم جوار ځان ته راوړمه چې وړه کړمه چې بیج صحیح. دا به نه پیدا کېده اوس چې دی نو اوس د بني ادمو بیج دی او جي اوس په علاقه کې ګرځي نو سړي به نشي پیدا کولی او جي چې دا سړي د جرګې مالکانی د او خوږې جي. خبرې مالکانی اوس د بني ادمو بیج دی پخوا به ګرځېدی چې کلي ته به لاړې مشران به راغون شو ستا هغه مسله به حل کړه صحیح حاجي صاحب د اخیری پوښتنه درنه کول غواړم کم خلک چې دا وګوري د کیمرې پرې سترګه څه پیغام ورته ورکول غواړي څه میسیج مو دی دنیا ته زموږ خو په دنیا کې مونږه پښتون قوم بدنام شو او جي خلک څوک راته چې ګیرم وي نو څوک راته دهشتګر وي څوک راته وینه داسې دي څوک راته غل وي زما خو خپلو پښتنو ته یو دا دغه دی چې د الله د رضا دپاره خپل زوړ شی را پیدا کړئ مونږ خو چې چېرته مخامخ شوي یو نو غذا هم کړې ده غازي پاتې شوي یو یا شهید شوي یو پښتون قوم
د خالد بابا نه راوالي، خالد بن ولید نه او جی تر نننۍ ورځې پورې راځه. او موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د الفاظو چې هغه د خانه کعبې په پته کېدو کې چې هغه په مدینه کې سوال جواب وکړو چې د افغانستان نه چې هغه راشي، هغه چې لاړ نو هلته خلک ګوټ مار کوټه وکړو او بیا را روان شو، نو چې ورته وایي چې هغه پښتانه، نو هغه وایي چې نه دا بتان دي. صحیح. بتان هغې لرګي ته وایي چې هغه د بیړۍ د جاز په ویښ کې او ټول عمر په اوبو کې، خو چې بیا ولم تبر رواچوي نو واپس تمبوي. نو موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا پټان چې موږ ځان ته اوس وایي دا هغه بتان موږ هغې نه دا نوم دا راوړی. نوم دغه شی دی. نو موږ ته پیغمبر دعا کړې ده، موږ د پیغمبر منظر یو، صحیح. د بل چا نه، د وروسته د مخکو خلکو نه. صحیح. نو دا پښتانه په دې وجه زه وایم چې موږ هغه زاړه پښتانه جوړ شو. او جی او دا زمونږ نه دا نومونه ختم شي، دا مونږ په خپله د ځان نه ختم کړو. صحیح. امن راشي. صحیح. او ذاتي په مونږ امن نشته، په پښتون کوم امن نشته، نور په هر چا هم امن شته. اصل کې که دا غواړي او څوک راوستل غواړي د کومو خبرو خیال به ساتي حاجي صاحب؟ دا چې څوک غواړي نو دوی به لومبۍ چې څنګه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې حجره وه، صحیح. دوی به دا حجره سازي او دې حجرې ته به دا جرګه راوړي او دوی به یو مشوره کوي. نو الله یې چې دی پاسې نه دی په کامیابي. صحیح صحیح صحیح. ډیره مهرباني حاجي صاحب استاسو چې تاسو موږ له دانه وخت راکړو، ډیره شکریه م دا کوم مهرباني جي. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو په کومه کې چې ما تاسو سره ایوب خان حاجي صاحب چې دی کوم چې د مردان تعلق ساتي هغوی سره مې تاسو میلاو کوي، د هغوی نه هم څه خبرې اترې واورېدلې او ډېرې ښکلې ښکلې خبرې چې دی موږ ته وړاندې کړي، تاسو ته چې دی وکړلې. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو هم خوښه شوي. دوستانو که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کوئ، شیر کوئ، پیج د سره مست فالو کوئ چې داسې ښکلي او زبردستې ویډیوګانې تاسو ته د کتو دپاره میلاویږي. او اوس به زه تاسو نه په دې ویډیو کې دلته اجازت غواړم، انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کیږم. د لوی الله په امان.